د افغانستان د پوځ د پخوانیو سرتېرو نامعلوم برخلیک. په افغانستان کې تېر کال د جمهوریت د نظام له پرځېدو وروسته د افغان پوځ د کمانډو او ځانګړو ځواکونو زیات شمېر سرتېري بې برخلیکه پاتې شول، چې یو شمېر یې د خوندیتوب لپاره پر سختو او نامعلومو لارو اروپا ته رسېدلي دي. امریکا غږ د افغانستان د تېر حکومت له یوه جنرال سره خبرې کړې چې دا وخت په جرمني کې اوسېږي. هغه په یوه ویډیو کې ښکاري چې د کابل له سقوط 15 ورځې مخکې په مزار شریف کې له طالبانو سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي. دا د ځینو محدودیتونو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي. هغه د لندن د سین هارسټ نظامي اکاډمۍ څخه فارغ دی. وایي د طالبانو له حاکمېدو وړاندې د کمانډو ځواکونو د یوې برخې قوماندان و. دی وایي د مزار شریف له سقوط وروسته د یوې کورنۍ په مرسته تر کابله پټ ولاړ او په کابل کې د طالبانو له حاکمېدو څو ورځې وروسته پولینډ او بیا جرمني ته راغلی دی. د افغانستان د پوځ د پخوانی جنرال د خپلو اندېښنو په اړه وویل، یو درد دا دی چې وطن مو له لاسه ورکړ، بل دلته پردي وطن کې پردي عنعنات او پردۍ کیسې چې د ټولو نوو راغلو مهاجرو لپاره ستره ستونزه ده. دی وایي ډېر شمېر پخواني افغان پوځیان اوس مهال د ستونزو سره مخامخ دي. دی طالبان تورنوي چې پر عمومي بخښنې سربیره یې ګڼ سرتېري له کورونو ایستلي او وژلي دي. هغه ویل زیاتره کمانډو او سپیشل فورس ځواکونه چې زه یې له نږدې پیژنم او کار مې ورسره کړی دی، دا ډول قضیې ورسره شوي دي. له کورونو د شپې ایستل شوي چې یا وژل شوي او یا داسې حالت ته رسول شوي چې نور عادي ژوند نشي کولی، او ځینې خو تر اوسه نامعلوم دي. دا پخوانی جنرال وایي چې له خپل وطن سره یې مینه لرله او په صداقت یې کار کړی دی. دی تور لګوي چې مشرانو یې د دوی پر سر معامله وکړه او له امله یې اوس د نامعلوم برخلیک سره مخ دي. قدرمنو دوستانو، له ملتیا مو مننه.